بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یونۍ د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الاول د میاشتې 23 نیټه ده چې د 1402 د تلیا میزان د 14 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د زلزلې له امله ټپیانو څخه د هرات والي عیادت شیخ اسلام جار د هغوی درملنې لپاره د ټولو امکاناتو د چمتو کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې له امله د څو کلو د بشپړ ورانېدل په شپږو کلو کې ټولې ودانۍ ورانې شوي دي. او د وروستیو معلوماتو له مخې د شهیدانو شمیرې 2500 او ټپیانو شمیر 2400 تنو ته رسیدلی دی. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په سر کې د هرات ملي ټلویزیون مشرتابه او کارکوونکو له لوري د تېرې ورځې زلزلې له امله د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. الله جل جلاله دې شهیدانو ته فردوس جنت او ټپیانو ته عاجله روغتیا ورپه برخه کړي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات والي په حوزوي روغتون کې د زلزلې ټپیانو څخه عیادت وکړ. شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د شپې پر 2 بجو د زلزلې ټپیانو څخه په حوزوي روغتون کې لیدنه کړې. د هرات والي وویل ټول امکانات په کار اچول سوي ترڅو د پیښو ټپیانو او پاتې سوو سره مرستې ترسره سي. هغه دا راز زیاته کړه د زیانمن سوو سیمو د پیژندنې او مرستو په موخه ځمکني او هوایي ځواکونه فعال سوي او هڅه کیږي د پیښو ټپیان ډېر ژر روغتون او کلینیکانو ته انتقال سي. د 14 کلو زلزله ځپلو څخه 6 کلي په بشپړه توګه وران سوي دي. دغه زلزلې له امله امارتي ادارې، ښوونځي او نورې برخې د خنډونو سره مخامخ سوي او د سیمې خلکو ته درانده ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د هره سیمه ییزه اداره ځان مکلف بولي چې د خلکو سره خواخوږي او همکاري ولري او د ټپیانو سره عاجله همکاري وکړي. په هرات کې د پرون ورځې زلزلې درانده مالي او ځاني زیانونه لرلي دي. د دې زلزلې مرکز د زندهجان په ولسوالۍ کې و چې تر دې دمه د 2000 تنو شهیدانو او 1200 تنو ټپیانو خبر را رسېدلی دی. دغه زلزله پرون د 11 بجو وروسته احساس و چې د هرات نه برسیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم تکانونه احساس شوي دي. د پرون څخه تر نن پورې د شهیدانو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده شوې، خو مسؤلان وایي چې دغه زلزلې درانده ځاني او مالي تلفات د ځان سره لرلي دي. پام وکړئ په دې اړه چمتو کړي رپورټ ته. په هرات کې زلزله او څو پرلپسې تکانونه چې د زندهجان په ولسوالۍ کې زموږ د ډیرو هیوادوالو ژوند اخیستی دی. د کوشکک، زغلک، نایب رفیع، سیاآب، کرنیل، سربلند، چاهک، سنجاب او وردکانو کلی ډیری برخې نړېدلي او له منځه تللي دي. گفتم یعنی ساعت 11 بود که 11:30 این زمین لرزه ماد کلا نمی خاله تخریب شد به یک صدا رفته پایین دیگه. یه کلا تخریب شد بالای 250 تا 300 نفر ما زیر خاک داریم. زلزله تلفات جانی خو هم خیلی رسونده. مولی خانه کلا هوار شده. که تو بشه از ذخیره آب بود برفته، تشنا بود برفته، خونه ها همه خوب شده. دیگه شهیدم زیاد دادیم. حالا با ما تبان دقیق نشده چون که همه به در نشده. تر اوسه په سلهاو شهیدان او ټپیان د ویرانیو څخه راایستل سوي او لا هم تر خرابیو لاندې د کسانو د پاتې کېدو احتمال موجود دی. په هرات کې د پیښو ضد ریاست مسؤلانو ویل د دې زلزلې له امله د تلفاتو شمیر زیات دی، خو لا هم دقیقه شمیره نه ده څرګنده سوې. متاسفانه دلته په ډېر ارتداد سره ځاني تلفات لري، مالي تلفات لري، نور ځایونه ډېر خراب سوي دي. او دغه کلی چې دی دا د نایب رفیع په نامه باندې کلی نومیږي او دلته دا 300 کوره دي چې په دې 300 کوره کې تقریبا 1000 نفوس لري دا کورونه او تقریبا مکمل چې دی دا تخریب شوی دی او شاید په دغه 1000 نفوسو کې
یاره یو شپېته اویا فامیله که پاته سوي وي، شپېته اویا نفوس که پاته سوي وي، نور مکمل چې دي هغه شهیدان سوي دي. او دا اوس فعلا دلته چې دی دا تر خاورو چې دی هغه لاندې دی، دا د خلک په مصروفه دي. اوس فعلا هم جنازې او شهیدان چې دی هغه راکاږي. په همدې حال سیمه ییز چارواکي وایي د ټپیانو او پاتې سوو کسانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او د خیرمنو او مرسته کوونکو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. آنچه که ضرورت امروز و فردای بازمانده ها است مسئله دوا و غذا است. ما برای اتحادیه دوا فروشا تمام کسایی که در امر دوا در تجارت دوا هستند و غیره خیرین صدا میزنم که به شفاخانه مرکزی هرات هر چی که میتوانند سیروم و غیره دواها که به صورت عاجل ضرورت است برسانند. از تمام مردم خیر میخواهیم که طفلکان و یتیمان و عزیزانی که امشب بی سرپناه هستند به فکر نانشان باشند و هر کس قسمتی از کار را بگیره تا که ملت عزتمند ما که قسمت از او رنج دیده شده از این رنج بر آنها آسان بگرده. د ویلو وړ ده چې د دې زلزلې کچه 6.3 درجې اټکل شوې چې ورپسې د زلزلې وروسته څو قوي او ضعیف تکانونه هم احساس شوي دي. په هرات کې د تیرې ورځې زلزلې له امله څو کلي په بشپړ توګه وران شوي دي. عیني شاهدان وایي د ټپیانو او شهیدانو د رایستلو لپاره د مرستندویو ډلو فعالیت دوام لري. تر دې دمه په سلهاوو مړي د نړېدلي کورونو څخه رایستل شوي دي. بیا هم راپورټ. د تیرې ورځې زلزلې د شهیدانو او ټپیانو د رایستلو په موخه د هرات ښار، کلو او نورو ولایتونو څخه زموږ هیوادوال راغلي او د مرستې لپاره یې لاسونه بډ وهلي دي. د دې ترڅنګ د اسلامي امارت د بیلابیلو برخو مرستندویې ډلې هم په سیمه کې فعال او د شهیدانو او ټپیانو رایستلو په اړه خپل وخت لازم اقدامات ترسره کړي دي. منطقه ما بالا از 200-300 نفر بیامده، دیشب هم بیامده، امروز صبح هم صبح وقت منطقه طالب بدر میشه و میای به قرار به منطقه‌ای که زلزله زده و برای کمک از برادران میایم همکاری میایم بدر میکنم. حدوداً بالا 300-400 نفر شهید و زخمی داریم. دیگه نفوس حدود 400-450 خانه اینجا زندگی میکرده. حالا که ما شما میبینیم مشاهده میکنیم یک خانه وجود نداره. در زلزله اول که آمدن بسبب همه کلا پایین شده، خانه آمده پایین اومدن دیگه بسبب کلا بیشتری اینا طفلا معصومه که با سیاست‌رایم بالا 200 تا 250 تا شهید داریم و زخمی هم 100 تا 150 تا زخمی داریم. حادثه خیلی دردناکی بود. حادثه واقعا خیلی دردآوری بود. 2 تا دختر کاکای ما در این موضوع از بین رفتن و البته ما چون به این محیط نمیشینیم، اونا به اینجا عروس بودن و چند تا دیگه از فامیلای ما که از اون منطقه به اینجا بودن، هم خواهر برادران از ما و متاسفانه خیلی زیاد از دست رفتن از اینجا. حادثه در ابتدا که است به این شکل یک جرقه رد وری به مجرد که جرقه شد یک مرحلگی که است کل خانه ها که است چپه شد، حتی به مدت تقریبا 30 الی 40 ثانیه بیشتر تفاوت نکرد که همه خانه ها آمد پایی که است. او عزیزایی که داخل خانه ها بود که همه از دیروز ساعت 2 بجه که شروع شد کشیدن اونها تا این حال که است که همو زخمی ها و مریض ها و شهیدا که است کشیده میشه. پرون د شنبې ورځ دلته هرات کې او د هرات ټولو ولسوالیو کې خصوصا د زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز یاد شوی دی، دلته پرله پسې زلزلې وسوې چې متاسفانه په نتیجه کې د زندجان ولسوالۍ شاوخوا 14 قریې زلزلې په مکمله توګه تخریب کړي چې هم زمانه د هرات ولایت سیمه ییزه اداره د ټولو ادارو سره د هوایي ځواکونو او امنیتي ځواکونو سره یو ځای په امانګۍ د نجات ټیمونه برابر کړل او ساحې ته راغلل. د بل لوري د هرات امبولانس امریت په وینا د تیرې ورځې د زلزلې څو شېبې وروسته د اسلامي امارت ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د شهیدانو او ټپیانو په رایستلو او ژوندي کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې پر وخت اقدام کړی دی. ای از دیروز که زلزله و خوب چیز کرد، زلزله شد، بعداً هرات امبولانس به امانگی ریاست سیاتاما و مؤسسه محترم OHPM
به هدایت مقام ولایت هرات هدایت داده شد که ما به ساحه دیجا رسیدم. دیجا تقریبا تا 12 قریه که بود اونا مطلق تخریب شده بود، یعنی مکمل چپا شده بود که زیرش تمامشان جسد بود و زخمیا بود که زخمیا توسط امبولانسای هرات امبولانس و از کلینیکای محترم موسای وچپم انتقال داده شد. که څه هم چې لا تر اوسه د شهیدانو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده سوې، خو بیا هم د سیمې اوسیدونکو او عیني شاهدانو د نایب رفیع کلي د سیمې څخه ویلي چې د تلفاتو شمېره لا هم ډیره ده. د زندهجان ولسوالۍ د کوشکاک کلي انځورونه څرګندوي چې دغه کلی په بشپړ توګه له منځه تللی او حتی یو کور هم ولاړ نه دی پاتې سوی. د هرات سرې میاشتې ریاست د طبیعي پیښو امیر فیض احمد محمدي وایي پرونی زلزلې د زندهجان په ولسوالۍ کې 12 کلو ته کلک زیانونه اړولي دي او 6 کلي په بشپړ توګه تخریب سوي دي. د محمدي په وینا یوازې د کوشکاک په کلي کې 200 تنه شهیدان سوي دي. د هرات د سرې میاشتې دغه امیر ویلي تر اوسه د دې زلزلې له امله څه د پاسه 1000 تنه شهیدان سوي دي، خو دغه شمیره لا هم د ډیرېدو په حال کې ده. نوموړی وایي دوی د خلکو په مرسته تر اوسه 95 سلنه زلزله ځپلې د ورانیو څخه رایستلي دي. هغه وایي خیمې، ترپالونه، د پاکۍ کیټونه او روغتیایي خدمتونه پر زلزله ځپلو ویشل سوي دي. د هرات د سرې میاشتې دغه امیر په وینا یادې زلزلې په هرات ښار کې تلفات نه دي رامنځته کړي. د زندهجان په ولسوالۍ کې پر زیانمن شوو کسانو او 118 کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي دي. دغه مرستې د ملګرو ملتونو مشاورهیي سازمان یا CHA په همکارۍ د کلو پراختیا ریاست تر نظارت لاندې ویشل سوي دي. د دې مرستو اړتیاوې لا مخکې څرګندې سوي او بیا وروسته د کلو پراختیا ریاست او د زندهجان ولسوالۍ پرمختیایي او ټولنیز مدیریت د لوري پر بېوزلو کورنیو ویشل سوي دي. او د وروستیو معلوماتو له مخې د پرونۍ زلزلې له امله د شهیدانو شمیر اوس 2.5 او ټپیانو شمیر 2400 تنو ته رسېدلی دی. د پیښو ضد مبارزې مسؤلانو ویلي د ځینو ولسوالیو اړوند 14 کلو څخه څه د پاسه 1000 کورونه وران سوي دي. یو زیات شمیر خلکو خوراکي او پوشاکي توکي راټول کړي او سیمې ته رسولي دي. بیا هم په دې هکله چمتو کړي رپورټ ته پام وکړي. د وروستیو شمیرو پر بنسټ په هرات کې د وروستیو زلزلې له امله 2500 تنه هیوادوال شهیدان او نږدې 2400 تنه ټپیان سوي دي. د سیمې ادارې مسؤلانو په وینا د مرستې ډلې د دولتي او خیریه بنسټونو په ګډون سیمې ته لیږل سوي دي. په دا شل کلي اکثر د زندهجان په جنګي بازي لس کلي به 2-3 کلي به د ګلران په ساحه کې وي، نور ټول د زندهجان په ساحه کې. خو دا کلي د موقعیت او کلي داسې دی چې دا شل کلي د سرنوردي کلي دي، ګرد سره یو ځای دي. احتمال لري چې د زلزلې مرکز او قوت هم په دغه منطقه کې و. د فرض دی چې دا شاوخوا کلي دا یو ځای کلي سره خراب کړي. د بل لور یو شمیر سوداګرو او پانګوالو هم د مرستې بکسونه ایښي ترڅو زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړي چې 1200,000 افغانۍ، $100,000 او د $100,000 په ارزښت د خوړو او پوشاک توکي راټول سوي دي. تضمین نیازهای مردم برای بیرون آوردن از زیر آوارها بود که مردم واقعا قرا و ثبات همجوار بذل همت کردند و مردم از شهر تا رفتن به کمک اینا. قسمت دوم در است که اینا غذا به کار دارند، دارو به کار دارند، سرپناه به کار دارند و مرحله چهارم است که ما باید پس برای ساخت و ساز سرپناه برای اینا از توجه بکنیم که همیشه نمیتونیم اینا به زیر خیمه زندگی بکنن یا به خانه های مردم برن کرایه زندگی بکنن. دا په داسې حال کې دی چې څو خپل خوښه کسانو د ښار او ولسوالیو خوراکي او روغتیایي کڅوړې راټولې او زلزله ځپلو ته رسولي دي. دا خبرونه اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر لمر 11 تیتای 14، غوریان لمر 11 تیتای 14، کراخ لمر 11 تیتای 11 او پشتون زرغان لمر 11 تیتای 14. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سر ټکي.
د زلزلې له امله ټپیانو څخه د هرات والي عیادت شیخ اسلام جار د هغوی درملنې لپاره د ټولو امکاناتو د چمتو کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې له امله د څو کلو د بشپړ ورانېدل په 6 کلو کې ټولې ودانۍ ورانې شوي دي. او د وروستیو معلوماتو له مخې د شهیدانو شمیرې 2500 او ټپیانو شمیر 2400 تنو ته رسېدلی دی. قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په مهربانه لاس سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.